ما ته اختر ته کالي کړي چې ما ته پلار ښه صدرۍ بوټونه پټو ډېر شیان ته راوړه مور مې هم ښایسته غاړه را جوړه کړې ده په اختر مې ووینې ډېر ښایسته کالي مې جوړ کړي دي سزا ما هم په اختر ته کالي کړي دي یوه غاړه ده یوه ساده ده سبا مې ورور بیا یې بازار ته صدرۍ خولۍ راخلي او کوټ راخلي بیا به په اختر ووینې ستا د ښایسته دي که زما ده اجماله ته اختر ته نوي کالي کړي چې خوارکۍ خو پلار نه لري دی خوارکۍ خو هغه یوه جوړه کالي لري چې هر اختر یې اغوندي نور کالي د ده د کمه بوټونه و کالي را رانیسي هره ورځ ته ماته وایي ستا بوټونه نشته په بازار کې یوه پیسې نشته عادته زما د قاضي ویله وایي ما ته پرون پلار کورتۍ بوټونه و شیان راته رانیوله د هر اختر ما ښه باچې دغه کالي چې باچه راګټیا په ما په ما اغوندي ما ته به نن په دغه اختر کې بوټونه و صدرۍ و خولۍ شیان راته رانیسي زویه څه درته ووایم کاشکې چې پلار ژوندی وای اوس بیا هم بوټونه درته راوړي وای هم بیا کالي درته راوړي وای هم بیا نور شیان درته راوړي وای زه مجبور یم چې درواغ درته ووایم ولې خو په کور کې پیسې نشته سمه ده زویه خدای مهربانه دی رانیسم یې څه وخت راته رانیسې درځه چې اوس ولاړ بیا په دوکانو کې خلاصېږي دا هر اختر ما ښه تباه شي چې بیا به وایه چې په دوکانو کې نسته خلاص شوي دي اوس بیا راته رانیسې هم د رانیسم یې زویه نو کس مې مه راکړ خو ورشه په کوڅه کې باسي ورکړه ورشه یا مور زه کوڅې ته نه ځم اوس بیا راته رانیسې ورته خبرې نه پوهېږم یا اوس بیا راته رانیسې وایي دا اوس څنګه عادت دي ملالۍ دلته راسه ملالۍ زویه ته ولاړه سه یو غړپ اوبه راوړه چې هلک مې وچ کلک دی او غمي ته وایه ورته یوه راسه د هغه په کار یم سمه ده غاجان ولاړه سه زویه شاب شه السلام علیکم آقا جان. وعلیکم سلام. رمایه پیسې در سره شته که نشته؟ یا آقا جانه ما سره پیسې نشته دا 2-3 ورځې کېږي چې کار ته ځم کار مې نه دی کړی رمایه زویه ته به داسې وکړې زه به یو څه پیسې درکړم چې هغه هم زما د دوا پیسې وې زویه خو اوس چاره نشته د اختر شپې دي بازار ته به ولاړ شې یو څه وړه به راوړې چې په کور کې خو که نور څه نشته هغه وچې ډوډۍ خو وي د ډوډۍ څه خو چاره نشته دغه دي زویه دغه پیسې واخله چې بیا د باندې ناوخته نه شي شنه ولې ژاړې څه ولې زه خپل مور وولم ولې
ما ورته وویل ما د اختر دپاره بوټونه ورځ 23 رانیسې بالا وولمه. نو ولې پلار ته نه وایه؟ زما پلار مړ دی که هغه ژوندی یم اوس بیا ما ته وختي له بوټونو شیان رانیولي وای. بس ژاړه مه، دا پیسې واخله مور ته دې ورکړه چې اختر ته شیان درته رانیسي. پیسې سمه ده. دا ما څه وکړل؟ د دې هلک په لیدلو سره خو زما هر څه هېر شول. پلار ما ته پیسې د وړو دپاره کړي چې وړو ته راوړم، او ما ده ته ورکړه چې د اختر دپاره شیان پرانیسته. السلام علیکم. وعلیکم. خدای دې راوله غمی وروره. څنګه یې صاحب په خیر یې؟ څنګه یې غمیه؟ کور کې قراري ده؟ پلار دې ښه دی؟ نور کور خیرات دي؟ تاسو ښه یاست؟ اکرمه ځوانه یې خبره مې درته کوله. 1000 روپۍ د اختر د تېرېدو پورې د کور راکړه چې اختر تېر شو 1000 روپۍ دې درکړه. ګوره غمی وروره، پیسې به مې درته قربان کړې وای. پیسې څه کیسه لري؟ زه سهار ولاړم الله دا کیله او شیان مې راوړه. په مارکېټ کې دونه پوره وړی مې یم شته وخت چې ما ته ویلي وای ما پیسې درلولې مګر بلا سهار ګرده په مارکېټ کې راسه ولاړې. ښه چې نسته سره نو زه به ولاړ شم بل ځای پوښتنه وکړم. السلام علیکم. وعلیکم جان خدای دې راوړه. راځه راشم شه. ښه منه خیر اوسه، زه هم کارونه لرم. ما چې 1000 روپۍ به خور راکړې وای د اختر په نشان خو رانیولې، د اختر بعد هم بېرته به خپلې پیسې درکړې وای. چې داسې یو ګړی در مخه راغلی وای درته به مې قربان کړي وای. اوس دلته نفر راغلی ور مې کړه د کاټونه به راوړي اوس و که نه 1000 روپۍ نو چی شي خو دستې به مې درکړې وای. قادر ولا غمي جانا جوړ په خیر سره چې دې خیر خیر ته بخیر په خیر سلامت په خیر بخیر بابا دې شری کوم څه خیر خیر څنګه ستر غمي جانا د پلان مرزي دې شسوله ولا شکر دې په خواوس ښه دی. خیر ور خدای دې خیر کې څنګه دې موږ فاته بیا مخ کړه خیرات وو خیر خیرات اختر ما کا کو لازم ما څه پیسې ته ضرورت مال کې د اختر د تېرېدو پورې څه پیسې راکړې وای چې اختر ته څه وای بیرته مې خپلې پیسې درکولې. څه دې ته غمي جانا یو مېش کې دې چې موږ تنخواه بنجا شوې دې راکړي یو زره چې کرامت نه لري په کتاب باندې قربان کړی وای اختر شپې دې موږ شي څه وکړم دا ته څه جواب وکړم څه خو مې نه کړی دا